د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. افغان او ازبک چارواکو پر ګډې سوداګرۍ هوکړه وکړه. د ازبکستان چارواکي وایي د ترماز مزار شریف کابل پیښور ریل پټلۍ پروژه که د تمویل له ستونزو سره مخ شي دوی به یې تمویل کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان د احمد ضیاء تکل رسنیو ته په استولي پیغام کې لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ازبکستان د لومړي وزیر له مرستیال او بهرنۍ پانګونې له وزیر سردار عمر زکوب سره په چین کې وکتل. دی وایي دواړو لورو د افغانستان او ازبکستان د حکومتونو ترمنځ د همکاریو د لارې نقشې او پرمختګونو هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې ژر نهایي وپلی شي. د په وینا متقي ویلي چې ازبکستان د افغانستان په بهرني سیاست کې مهم ځای لري. هغه زیاته کړې لکه څنګه چې افغانستان سویلي اسیا ته د ازبکستان لپاره د ترانزیت ښه لاره برابروي، په ورته ډول ازبکستان تر منځنۍ اسیا او روسیې پورې د افغانستان توکو ته ښه لاره ده. د سرچینې په وینا د ازبکستان لومړي وزیر عمر زکوف له افغان حکومت ته هیله څرګنده کړه چې ازبک سوداګرو ته په افغانستان کې د پانګونې زمینه برابره کړي. د سرچینې په خبره دواړو لورو هوکړه وکړه چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ګډه سوداګرۍ په تیره د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ مثبت بیلانس ته په ګډه کار وکړي. او هلمند کې چاودنې 5 ماشومان وژلي او 2 نور ټپیان کړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو ځای چارواکي ویلي چې د اوان د یوې نه چاودول شوې مرمۍ د چاودنې په پایله کې لږ تر لږه 15 ماشومان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر عبدالبری رشید د هلمندي د پیښې د پخلي ترڅنګ زیاته کړې چې په پیښه کې د وژل شویو ماشومانو عمرونه د 3 او 12 کلونو په منځ کې دي. هلمندي زیاتوي چې دغه پیښه نن د جمعې په ورځ د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې یادو ماشومانو د هاون له یوې مرمۍ سره لوبې کولې. په عین وخت کې د دې ولایت د ولایتي شورا یوه پخواني غړي احمد الله هم یاده پیښه تایید کړې او زیاتوي چې د پیښې 2 تنه ټپي ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. درنو لیدونکو له غوږ نیونه مننه.